پروان کې د آزادۍ جبهې او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پروان کې د طالبانو په مرکزونو د آزادۍ جبهې د بریدونو ادعا. 3 تنه طالبان مړه او لسګونه ټپیان شوي دي. د آزادۍ جبهې ادعا کوي چې د دوی ځواکونو د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په مرکزونو چریکي بریدونه کړي دي چې په دې یادې جبهې د غبرګولي پر 26مه هشتسو ورځپاڼې ته په رالیږل شوي پیغام کې یادې جبهې د غبرګولي پر 26مه هشتسو ورځپاڼې ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا برید تېره شپه ماسخوتن ناوخته د طالبانو په مرکزونو شوی دی. د خبرپاڼې په وینا په دې بریدونو کې 3 تنه وژل شوي او 15 سخت ټپیان شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې برید کې د آزادۍ جبهې ځواکونو ته کوم زیان نه دی او اوښتی طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بل خوا جنیوا کې د افغانستان استازي طالبانو سره د تعامل بندون ته رسېدلي دي. په داسې حال کې چې نړۍ دا 10 میاشتې کېږي د طالبانو کړلې نږدې ساري. تازه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان استازي ویلي چې طالبانو سره د نړیوالو اړیکو د تعامل بندون ته رسېدلي دي. په جنیوا کې د افغانستان استازي پنجشنبه په خپل یو ټویټریز پیغام کې ویلي نړیوالې ټولنې په تېرو 10 میاشتو کې د طالبانو سره د تعامل لپاره له هرې لارې کار اخیستی خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ملګرو ملتونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه ویلي چې طالبان یو توندلارې ډله ده چې د افغانانو اساسي حقوق او ازادي یې ترې اخیستي دي. د ښاغلي اندیشه په وینا ښځې به په اوسني وخت کې په افغانستان کې په سیاسي برخو کې فعالیت نشي کولی. په جنیوا کې د افغانستان استازي ویلي چې د هېواد په ځینو برخو کې د جګړې په زیاتېدو سره د بشري حقونو د سرغړونکو ویرونکي انځورونه خپاره شوي دي چې په دې هکله به فیصله د بشري حقونو سازمان د امنیت په شورا کې په راتلونکې غونډه کې وکړي. قدرمنو لیدونکو، په دې هکله مو خپل نظرات موږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.